افغانستان څخه تللي یو شمېر برټانیې پوځیانو ځانوژنه کړې. د برټانیې د وسلوال ځواکونو یو لوړپوړي چارواکي رسنۍ ته ویلي یو شمېر هغه برټانیوي سرتیري چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه په دغه هیواد کې تر وروستي بدلونونو وروسته یې ځانوژنه کړې ده. رویټرز خبري اژانس وایي وروسته تر هغې چې طالبانو په ډېره ډراماتیکه توګه په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه، برټانیوي سرتیري چې مخکې هم ذهني توازن سم نه و ځانوژنه یې کړې ده. د برټانیې د دفاع وزارت یو لوړپوړي چارواکي جیمز هاپي هم دغه خبر تایید کړی دی. هاپي زیاته کړې دغه سرتیري د افغانستان له ماموریت څخه تر ستنېدو وروسته په ژور خفګان اخته وو او کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه نو له ډېرې مایوسۍ خپل ځانونه وژلي دي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د امریکا په فلوریډا ایالت کې نن په یو وسلوال برید کې 4 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. امریکایي چارواکي وایي دغه برید هغه کس کړی چې په افغانستان او عراق کې جګړه کړې وه او اوس په کور کې ناست و. سرچینې زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی او د خپلې مور په غېږه کې ساه ورکړې ده. د سرچینې په وینا قاتل د پولیسو له لوري نیول شوی او اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي. امریکایي چارواکي وایي د دغه پیښې انګیزه تر اوسه پورې روښانه نه ده.